عزتمند ورونو حضرت ابو سعید رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې موسی علیه السلام خپل رب ته سوال وکړو چې اے رب ما ته داسې علم وخایا چې په هغې سره تا یاد کړم او زه تا ته نږدې شم. نو الله جل شانه ورته وفرمایل چې لا اله الا الله وایا. موسی علیه السلام ورته وفرمایل اے ربا دا خو ټول خلق وایي بلکې زه داسې اراده لرم چې تاسو ما په یو خاص څیز سره منتخب کړئ، یعنی یو خاص عمل راته وښایئ، ځکه لا اله الا الله کلمه خو هر څوک وایي. نو الله جل شانه ورته وفرمایل اے موسی که دا اووه اسمانونه اووه ځمکې د تلې په یو چابي کې واچولی شي او لا اله الا الله دا په بل چابي کې واچولی شي، نو دا لا اله الا الله دا په وزنداره وي، یعنی دومره وزنداره کلمه د محترمو. نو څوک چې بیا د دې کلمې ذکر کوي هر وخت کې محترمو په ناسته ولاړه په ملاسته په هر حالت کې د الله جل شانه ذکر کوي، الله جل شانه په دې کلمې سره یادوي، یقینا الله جل شانه به دې انسان ته څومره مرتبه ورکوي، څومره عزت ورته ورکوي. په احادیث مبارکو کې د دې کلمې نور هم ډېر زیات فضایل راغلي دي. د موسی علیه السلام په زمانه کې یو راهب و چې هغه 480 کاله کفر او شرک کړی و، یعنی د بتانو عبادت کړی و او د الله جل شانه قسمه قسم نافرمانی کړی وي. یو ورځ دا د موسی علیه السلام په خدمت کې حاضر شو او ایمان راوړو، دا کلمه ویلا لا اله الا الله موسی رسول الله. نو الله جل شانه په موسی علیه السلام باندې وحی وکړه چې ما ته دغه بنده چې کوم د مغفرت وکړو او هغه د 480 کالو کفر شرک هغه ورته په مغفرت باندې بدل کو. او بل یو خبره دا محترمو چې په لا اله الا الله او موسی رسول الله په دې کې سویر کوم د حرف دي او د هر یو حرف په عوض کې ورته ما دې کوم د هغه د شرک کارو ګناهونه معاف کړل. محترم دا داسې یو عظیمه کلمه ده او دا داسې فصیحه کلمه ده چې الله جل شانه هغه کافر مشرک ته د 480 کارو ګناهونه معاف کوي. بیا چې یو مسلمان وي او هغه روزانه چې کوم دا کلمه وایي د دې کلمې لاندې ژوند تیروي او د دې کلمې په احکاماتو عمل کوي، یقینا عزتمند الله جل شانه به داسې انسان مغفرت نه کوي، خامخا به محترم الله جل شانه داسې انسان مغفرت کوي، الله جل شانه به خامخا داسې انسان بخي